دوه قسمه طعامونه دی نبی صلی الله علیه وسلم د هغې د خوراک نه منع کړي او دا ناکاره طعامونه دي، ناکاره خوراکونه دي. دا خوراکونه وپېژنه، د هغې نه ځان وساته. یو صحیح حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: شر الطعام طعام الولیمه یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء. ناکاره ولیمه، ناکاره روټۍ، د واده روټۍ ولیمه، دا د واده روټۍ ته ویلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ناکاره ولیمه، ناکاره روټۍ هغه ده چې هغې ته اغنیا، هغې ته مالداره خلق راوغوښتلی شي او غریبانان پرېښودلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ناکاره طعام ویلی دی، ناکاره روټۍ ورته ویلې ده. هر کله چې یو دعوت ته مالداره خلق راوغوښتلی شي، هغوی مدعو کړی شي، هغوی ته دعوت ورکړی شي، او فقرا، مسکینان، غریبانان، یتیمان دا پرېښودلی شي، داسې طعام، داسې ولیمه هغې ته به حاضرینه کې، د داسې روټۍ نه به ځان ساتي، داسې روټۍ به نه خوري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شر الطعام دی، دا ناکاره خوراک دی، ناکاره ولیمه ده، ناکاره روټۍ ده. نو که دا روټۍ مولا خوري، ناکاره سړی دی. که حاجي خوري، ناکاره سړی دی. که تبلیغي خوري، ناکاره سړی دی. که بل یو بزرګ، یو ښه سړی خوري، دا ناکاره سړی دی. داسې طعام، داسې روټۍ نه به ځان ساتي، ځکه دا شر الطعام دی. په خوراکونو کې ناکاره خوراک، ګنده خوراک هغه خوراک دی چې هغې ته مالداره خلق راوغوښتلی شي او غریبانان په ځای باندې پرېښودلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ناکاره طعام ویلی دی. داسې طعام ته حاضري مه کوه، داسې طعام له ورځه مو. دویم، نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خوراک نه، د هغې ولیمې نه منع کړي، د هغه دعوت نه، د هغه روټۍ نه چې په هغې کې ګانې او بجانې دا ووهلی شي، ګانې او بجانې په هغې کې وغږېږي. امام دارقطني رحمه الله خپل سنن کې دا حدیث راوړی دی، اگر چې سندن په دې کې مقال دی، کلام دی، مختلفون فيه حدیث دی، خو هغې کې دا دي د نورو احادیثو نه د دې تایید کېږي. هغه طعام، هغه روټۍ، هغه خوراک، د واده روټۍ، د واده طعام، د واده ولیمه چې په هغې کې ګانې او بجانې وغږولی شي، په هغې کې ډول سرنا ووهلی شي، په هغې کې ګډاګانې وشي، او په هغې کې ډېګونه وغږولی شي، او په هغې کې د الله نافرماني وکړی شي، په هغې کې د الله ناشکري وکړی شي، او په هغې کې قسمه قسم ګناهونه وکړی شي. د ګډا په طور باندې، د ګانو او بجانو په طور باندې، دا د رب العالمین نافرمانی ده. دا غنا، ګانې بجانې، دا ټنګ ټکور، دا حدیث کې راغلی دی، په زړه کې منافقت پیدا کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دا ګانې او بجانې، دا ټنګ ټکور، دا د خواهشاتو له حرکت ورکوي، خواهشاتو له حرکت ورکوي. کم واده کې چې ګډاګانې وشي، په هغې کې ډول سرنا ووهلی شي، په دغه واده کې به بدکارۍ هم ډېرې کېږي. وجه دا ده چې په داسې وخت کې خواهشات راپورته شي. خواهشات چې کله راپورته شي، نو بیا هغه تقاضا کوي د پوروالي، دا خواهشات بیا پوره کول غواړي، نو بیا په غلطو طریقو باندې خلک دا خواهشات پوره کوي. نو دا ناکاره طعام دی. نو که داسې روټۍ چې په هغې کې ګانې او بجانې ووهلی شي، وغږولی شي، ډول سرنا په هغې کې ووهلی شي، په هغې کې ګډاګانې وشي، په هغې کې ډېګونه وغږولی شي، د الله نافرماني پکې وشي، داسې مولا دغه واده کې نکاح تړي، دا ناکاره مولا دی. که تبلیغي دغه روټۍ خوري، دا ناکاره تبلیغي دی. که چېرته یو عالم، یو مولا، یو قاري دغه روټۍ خوري، دا ناکاره عالم دی، ناکاره مولا دی. د داسې طعام نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي. وایي تاسو داسې خوراک هغې ته حاضري مه کوئ، داسې دعوت ته حاضري مه کوئ، ځکه په دې کې د رب العالمین نافرماني شوې ده، په دې کې ګناهونه شوي. دا ناکاره روټۍ، دا پلیته روټۍ، دا ته څنګه خوري؟ دا ته څنګه مسلمان یو؟ دا خېټې ته چې د داسې طعام نه ځان وساته.